په دې باندې خپل کورونه جوړ کړي، خپلې موټرې پې ځان ته واخلي که نه، خپل ودونه پې ځان ته وکړي. دا ګوره دغه جهاد د خدای په لار کې قبول نه دی. څوک چې د جهاد کلمه اوري نو ذهن ته جنگ راځي. د مردانو کار د نفس سره جنګ وي، نه زنان غوندې له نقش او ننګینه. جهاد کې یوازې جنگ وي که نه نورې برخې هم شته؟ کنې دا جهاد یو جنگ دی، ټوپک دی، ډزه او غپ. نه نه نه، اکبر کوم جهاد دی؟ وایي د هر چا به پیغمبر سره و ډېره کوي قدر یا وقار د دې دنیا. په دغه نفس کې بعضې وخت کې مسلمان پاتې راځي. ټول اموال د خلکو او د بیت المال دا راوالی او په جب کې واچي. هغه ورونه خویندې چې له هېواده بهر اوسېږي لاسرسی نه لري سنګرونو ته، خو جهاد اکبر ته، لوی جهاد ته لاسرسی لري. تاسې خپلو بچیانو خپلو اولادونو ته دیني برنامې پیش کړي. شهید بیا څوک دی او شهید هم د جهاد غوندې ډولونه لري که نه؟ هغه جهاد بهتر دی چې ستا کره اس پکې منځ لاړ شي او ستا علم توی شي. شهید ته ټول ګناهونه معاف کېږي که نه؟ شهید ته الله قرض نه بخي، د بنده حق نه بخي. بله. ناجي ته څنګه وبخي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو په جهاد باندې خبرې کوو. جهاد څه ته وایي؟ جهاد د څومره فضیلتونو نه ډک عبادت دی. جهاد بیا په څو ډوله دی، مهم یې کوم ډول دی؟ همدارنګه دې ته راځو چې شهید چا ته ویل کېږي. شهید د الله په بندګانو کې او څومره د فضیلت خاوند دی. همدارنګه شهید ته کوم ګناهونه معاف کېږي او کوم نه معاف کېږي. د خدای په لار کې هغه څوک چې له کوره ووځي د هغه عبادت کوم مقام لري؟ هغه که د خدای په لار کې پیره کوي څومره اجرونه ترلاسه کوي. راځو دې ته چې جهاد یا شهادت آیا په خپل کور کې یو څوک ورته رسیږي یو چاته شهادت؟ هغه څوک په خپل کور کلي کې وي او له دنیا نه ولاړ شي، په کومو حالاتو کې هغه هم د شهید مقام ترلاسه کولی شي؟ د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی. کور دی ودانوي چې له ځانه سره لرو. حنیف صاحب ښه راغلاست. ټولې مو شهر ښه راشي. جناب سرای صاحب، تاسو ته ستاسو د برنامې ټولو کارکوونکو، لیدونکو، اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېره مننه شیخ صاحب. بیا هم چې مریض هم وی موږ ته وخت راکړه کور مو ودان الله د ډېره عمره مسافره یاره ستړی مه شي. ډېره مننه. ګرانه ستړی مه شي. ښه شو چې راغلې. ډېره مننه، ډېره مننه. شیخ صاحب راځو لومړی پیل کوو. بلې داسې موضوع ده او دا داسې یو کلمه ده جهاد چې زموږ ملت خو ورسره ډېر اشنا دی. نن راځو یو ځل بیا دوی پویو. صحیح ده. ځکه چې څوک چې د جهاد کلمه اوري نو ذهن ته جنگ راځي. نن یې څېړو چې جهاد کې یوازې جنگ وي که نه نورې برخې هم شته. لومړی دې ته راځو چې جهاد څه ته وایي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وی د مردانو کار د نفس سره جنگ وي. د مردانو کار د نفس سره جنگ وي، نه زنان غوندې له نقش او ننګینه. کینه بده ده، بېشکه جنگ حرام دی. کینه بده ده، بېشکه جنگ حرام دی، خو نه د نفس او د شیطان سره کینه. او الشهيد المشترى والمشتري رب الورى أصمانه جنانه سمساره خير الورى.
جناب سره صاحب جهاد دا د جهد نه اخیستل شوی. بله. جهد ویل کېږي کوشش ته او تکلیف ایستلو ته، بله، زیار ایستلو ته. نو جهاد ته ځکه جهاد و چې جهاد کې تکلیفونه وي او جهاد چې د هغې کې مصیبتونه وي. په جهاد کې ګوره کلي ورانېږي، بله، په جهاد کې انسانان د منځه ځي، په جهاد کې تعمیرونه د منځه ځي، بله، یعنې غونډ ښارونه د منځه ځي. هغه بلقیس چې ده هغه ډېره هوښیاره ښځه وه. خپلو وزیرانو چې کله سلیمان علیه السلام ورته خط ولېږه چې تسلیم شه، بله، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین. خط چې ولیده هوښیاره ښځه وه. بله. هوښیار خلک چې دی هغه هېڅکله جنګ نه خوښوي او بیا هغه جنګ چې هغه کې ورانی راځي که نه. یو خو هغه جهاد دی چې د الله پاک د دین کلمه پرې لوړېږي. خو همیشه موږ تاسو افغانانو کړی دی او بیا هم کوو الحمدلله. یو هغه جنګ دی چې هغه بې مطلبه جنګي، بې مقصده جنګي، د الله رضا دپاره نه وي. نو هغه ورته هغه د وزیرانو ته وایي، د خپلو پارلمان وزیرانو ته په اصطلاح سره، چې وان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. ملوک باچهان چې هر کله یو ښار له داخل شي، یو قریه له داخل شي، فساد هغې کې فساد راشي او ورانه کړي، ختمه کړي که نه، او عزتمن خلک په ذلت باندې بدل شي. ګوره خلک کډې بار کړي، کورونه وران شي، هر څه دې پاتې شي. بیا په یو کور کې ستر پرده بیا نه وي، بله، یو کور کې 10 کوره پراته یو ځای کې که نه، یعنې دا خلک مهاجر شي. نو دا داسې یو کیسه ده چې په جهاد کې تکلیف انسان ته پېښېږي. دې وجې نه د جهاد لفظ، د جهاد کلمه ورته الله پاک استعمال کړې ده. بیا دا جهاد ځان ته داسې نه دی جناب سیرت صاحب چې کنې دا جهاد یو جنګ دی، ټوپک دی، ډزه او غپ. نه نه نه، جهاد پیغمبر علیه السلام مبارک په څو قسمه باندې تقسیم کړی. بله. یو خو جهاد په خپل کور کې په 2 قسمه دی. یو جهاد اکبر دی، یو جهاد اصغر دی. بله. یعنی مطلب لوی جهاد، غټ جهاد، عظیم جهاد که نه، اکبر جهاد او بل اصغر جهاد دی، وړوکی جهاد. اوس پیغمبر علیه السلام مبارک کم ته جهاد اکبر ویلی او کم ته جهاد اصغر ویلی. د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره د صحابو یو د غزوې نه راواپس شو، راوګرځېدل. بله. نو صحابو ته وفرمیل رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. موږ اوس د لوی د وړوکي جهاد نه غټ جهاد ته رالو. موږ غټ جهاد چې دی هغه نه و کړی، موږ وړوکی جهاد وکړو. کفارو سره مشرکانو سره جنګ کول دې له وړوکی جهاد وایي. ولې وړوکی دی؟ ځکه چې یو وخت او تیر شي، بله، ختم شي. لیکن دا د نفس سره جهاد دې له جهاد اکبر وایي. نفس ته له خواهش درکوي چې خدای نخواسته ګناه وکړه. بله. همیشه ته نفس سره په جنګ کې د محراب ته ولې محراب وایي؟ وایي محراب ځای جنګ رامیږن، ځای د جنګ ته وایي. په څه خاطر یې ورته وایي؟ ځکه همیشه چې امام په مانځه کې ولاړي شیطان سره یې مقابله وي. شیطان وایي داسې لاړ شه وایي نه که نه، کله یو وسوسه ورشي، کله بل وسوسه. نو دلته حرب راشي، جنګ راشي که نه. نو جناب سیرت صاحب جهاد دا خداوند متعال فرمایي الذین جاهدوا فینا، هغه کسان چې زمونږ په لاره کې کوشش کوي، هغه که دا د جنګ لارې، که دا د علم لارې، که دا مثلا د تبلیغ لارې که نه، هغه تبلیغ چې هغه زمونږ علما ورته تبلیغ ویلی. متوجه؟ دا که د طالبۍ لارې، یو سړی طالب دی په درس ته روان دی، علم ته روان دی که نه، دا هم یو جهاد دی. دا حاجیان چې حج ته ځي دا هم یو جهاد دی، د خدای لار ده که نه. والذین جاهدوا فینا، هغه کسان چې زمونږ په لار کې کوشش وباسي، لنهدینهم سبلنا، موږ به هغې ته وایي لاره الله وښیو، لارې هغې ته خلاصوي، خپله لاره به ورته وښیو. وان الله لمع المحسنین، او خداوند متعال د نیکانو سره دی. او بې جهاد چې د خدای پاک په لار کې دا څومره ثواب لري. خداوند کریم فرمایي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. هغه کسان چې د الله جل شانه په لار کې جهاد کوي، هغه دا داسې مثال لري لکه یو سخت دیوال، سخت قوي دیوال، بنیان مرصوص، یو آبادي چې دینه مضبوطه جوړه کړي او ډېر سیخان پکې استعمال کړي که نه. نو جهاد چې دی د جهاد یو ښایسته عبادت دی. د وجې نه قرآن کریم کې الله فرمایي
یا مؤمنانو هل ادلکم علی تجارت آیا داس تجارت درو خیمه تنجیکم من عذاب علیم چې د دردناک عذاب نه مخلص کی قیامت کې دردناک عذاب الله دې موږ تاسو ټول ته وساتي چې د دردناک عذاب نه مخلص کی او هغه دا دی چې تؤمنون بالله ورسوله اول خو ایمان په الله او په رسول لري کنه چې ایمان دې په الله او په رسول نه یو عمل دې نه قبليږي اول به ته چې د الله وحدانیت ته زړه کې ځای ورکړې اول به ته صحیح الله او رسول به منې کلمه طیبه به چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وتجاهدون فی سبیل الله د الله په لار کې به جهاد کوئ او نو او په څه به کوئ باموالکم په مال به کوئ او بل دا وانفسکم او په نفسونو به کوئ په خپل ځان به کوئ ذالکم خیر لکم الله فرمایي دا تاسو ته ډېره بهتره ده دا چې په نفس په مالم جهاد وکړي مالم د الله په لار کې مصرف کړي او ته مجاهدین ته په هغې باندې وسلې واخلې مثلا هغه باندې ورته هر شی چې لګېږي که نه څه پکار هر څه پکار ورته واخلې الله فرمایي چې خپل نفسونو باندې جهاد وکړي او مال باندې وکړي ذالکم دا تاسو لپاره بهتره ده که تاسو پوهېږئ او بل دا چې مقابل کې الله پاک څه کوي یغفر لکم ذنوبکم د جهاد مقابل کې الله پاک ګناهونه د انسان بخي انسان چې ګناهګاري په جهاد کې الله ګناه ورته بخي او ويدخلکم بل دا چې قیامت کې به مله داخل کی هغه باغونو جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې لاندې د غونو او د بنگلو د هغه نه ویلې روانې څلور ویلې د شاتو د شرابو پاسپاو که نه همدارنګه د شاتو د شرابو د شیدو څلور ویل بلیږي او بل دا و مساکن طیبة ښایسته کورونه الله وی در کوم هلته په جنت کې ښایسته کورونه در کوم او کم جنت کې په جنت عدن کې جنت عدن چې دی دا بیل جنت دی جناب سیرت صاحب بعض علما وایي جنت خو یو دی خو مقامونه پکې مختلف دي که نه لکه دروازه اته دروازې لري هر دروازې د هر چا دپاره خپله دروازه ده نو مجاهدینو دپاره الله جنت عدن ورکوي الله پر وی ذالک الفوز العظیم دا ډیره لویه کامیابي ده بس کامیاب شي قیامت کې او بل دا بله دنیوي ګټه یې دا ده په جهاد کې چې واخرى تحبونها بل چې تاسو ورسره مینه لرئ نصر من الله وفتح قریب د الله د خوا نه کومک در سره کېږي او الله پاک وایي فتح نږدې به درته راولم اخر کې وایي وبشر المؤمنین زیری ورکړه چاته مؤمنانو ته نو جهاد چې دی جناب سیرت صاحب یو بهترین عبادت دی ځکه تکلیف پکې ډېري حضرت ابي ذر رضی الله تعالی عنه د حدیث راوي دی فرمایي چې ما ویل یا رسول الله ای د خدای پیغمبره ای الاعمال افضل په اعمالو کې کوم اعمال بهتر دي قال الايمان بالله نبی علیہ السلام ته چې ایمان راوړل په الله باندې اول ایمان دی ګوره ایمان راوړل په الله دا بهتر عمل دی او بیا والجهاد فی سبیل الله رواه البخاری و مسلم بل د الله پاک په لار کې جهاد کول دا بهتر عمل دی یعنی د ایمان نه وروسته بهترین په اعمالو کې د الله په لار کې څه دی د جهاد دی او دارنګې ابن عباس فرمایي چې پیغمبر علیه السلام موږ باندې راووت او صحابه کرام ناست دي یو مجلس جوړ دی د صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام مبارک نو ابن عباس وایي زه هم پکې ناست یم موږ باندې راووت ویل چې الا اخبرکم بخیر الناس منزله آیا خبر در نه کړم په بهتر د خلکو نه په کور کې په ځای د نازلېدلو کې چې بهتر ځای د نازلېدلو د ورتللو د اوسېدلو کوم دی قالوا بلا یا رسول الله اصحاب کرام د خدای پیغمبر دا خو دې پسې موږ ګرځو که نه چې کوم ځای ښه ځای د نازلېدلو ځای بهترین ځای د اوسېدلو ځای موږ ته وښیه نو نبی علیه السلام ورته فرمیل رجل اخذ براس فرسه فی سبیل الله هغه سړی چې خپل د خپل اس سر دا په لار د الله کې وتړي څه مطلب یعنی خپل سر وخت اس باندې سور شي او په هغې کې واګې واچي او جهاد کوي حتی یموت تر دې چې دا مړ شي په خپل مرګ مړ شي دا څومره موده غواړي او یقتل او یا ووژل شي اولا اخبرکم بالذي یلیه تاسو ته به خبر در نه کړم په هغه چې دې ته نږدې کاري دې ته نږدې کاري یعنې نږدې عملي قلنا بلا یا رسول الله مونږ د خدای پیغمبر دا مونږ ته وښیه نو یې چې
امرؤ معتزل فی شعاب یقیم الصلاة و یؤتی الزکاة. هغه سړی دی بیا چې ځان ته خلکو نه ځان دی، د چا غیبت نه کوي، د چا پسې تهمت نه لګوي، چا پسې پروپاګند نه کوي، په یو د غر په یو کنج کې ځان ته ناست پوه نه شوې، خو هلته مونځ قایموي، مزه نشي بالماضي مونځ قایموي، زکات ورکوي او د خلکو د شر نه ځان بچ کړي. او تاسو ته خبر نه کوم په شرناک د خلکو نه، موږ د خدای پیغمبر شرناکه موږ ته وښیه، ویل د خدای پیغمبر وفرمایل الذي یسأل بالله ولا یعطي، هغه څوک چې د الله په نوم د هغه نه سوال وشي او څه شي چاته ور نه کړي. امام ترمذي دا حدیث نقل کړی، یعنې څوک د الله په نوم نه سوال وکړي نو که هغه که هر څه یو شی ورکړه، یو کلمه طیبه ورته وایه، کلمتین طیبتین بکلمتین طیبتین، په نیکه کلمه یې رخصت کړه. حضرت ابی سعید خدری سے روایت کی چې اتا رجل رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی پیغمبر علیه السلام ته راغی، وی ویل ایو الناس افضل، د خدای پیغمبره کم د خلکو نه بهتره دی؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله فی سبیل الله تعالی، هغه مؤمن بهتره دی چې هغه د الله پاک په لار کې په خپل نفس او په خپل مال سره جهاد کوي. بیا وفرمایل چې بې څوک المؤمن فی شعاب من الشعاب، یو مؤمن چې په یو موږ تاسو دا کندې ورته یا په یو شعاب یو د غره په څانګه کې یو طرف کې که نه، په یو طرف کې په یو ګوټ کې هلته هغه اوسیږي او یعبد الله او د خدای بندګي کوي، ویدعو الناس من شره، او خلق د هغه د شر نه په اماني. امام بخاري دا حدیث نقل کړی دی. جناب ابي هريره صاحب مبارک فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل افضل الاعمال، بهترین د اعمالونه په نزد الله پاک ایمان لا شک فيه، هغه ایمان چې شک پکې انسان دی. اوس ایمان مؤمن یې خو شک دی په ایمان کې نه، شک مه کوه، کامل مؤمن یې تا چې مؤمن به شیان ومنل وشیان دی ومنل، آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر ولقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. به ته مؤمن شوې، ته چې مؤمن شوې نو ته کامل مؤمن یې، ستا په ایمان کې شک نشته. وغزو لا غلول فيه، او هغه غزا ده چې په هغې کې خیانت نه، هغه غزا چې د معتبره نه ده چې غزا وکړي پوه نه شوې او سې مهربانه ټول اموال د خلکو او د بیت المال دا راوالی او په جب کې واچي او دا خپل کړي پوه نه شوې، په دې باندې خپل کورونه جوړ کړي، خپلې موټرې پې ځان ته واخلي که نه، خپل ودونه پې ځان ته وکړي. دا ګوره دغه جهاد د خدای په لار کې قبول نه دی نه، ځکه د خدای پیغمبر فرمایي وغزو لا غلول فيه، هغه غزا چې هغه کې خیانت نه وي، هغه کې غلا نه وي. او حج مبرور رواه ابن ماجه، هغه حج چې د الله پاک په لار کې قبول شي دا بهترین عمل دی. د سیرت چې مبارکه د جهاد ډېرې فضیلتونه دي، یو فضیلت بیا بله مې وایم بیا به د نورو څه ته شو د خیره، ځکه جهاد خو ډېر لوی عبادت دی. د دې چې کوم پیغمبر علیه السلام فضایل بیان کړي دي او بیا علماو په دې کتابونه لیکلي دي، هغه یو کتاب په یو کال کې نه ختمېږي، بهتر عمل دی. د ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایل ان فی الجنة 100 درجة، وی په جنت کې 100 درجې دي، اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله. دا 100 درجې چې دي وی دا ټول الله پاک مجاهدینو ته تیاری کړي، هغه څوک چې د الله په لار کې جهاد کوي، د الله په لار کې څه کوي، جنګیږي او جهاد کوي د پاره د مجاهدینو په لار د الله کې. او ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض رواه البخاري. نو 100 درجې دي که نه، هره درجه څومره غټه ده، هره درجه دومره غټه ده لکه ځمکې او اسمان ما بین کې څومره چې مسافه ده د ځمکې نه اسمان پورې، دا څومره لوی ځای دی که نه، لکه د ځمکې نه اسمان ته ختل ګران دي. دا سفر په یو ګام دی د اخلاص، چې په اخلاص باندې یو قدم د الله پاک په لار کې واغسته، الله دا درجې درکوي او دا درجې درکوي. ډېره مننه شیخ صاحب، فضایل خو واقعا نه ختمېدونکي دي، بس ځکه دغه عمل دی داسې. یو بل راځو دې ته چې یو خو جهاد په سنګرونو کې مجاهدین هماغه دي چې په سنګرونو کې پراته دي او جنګېږي د الله د رضا دپاره، یو خدا مجاهدین او جهاد شو. راځو دویم جهاد ته، لکه مخکې چې حدیث مبارک تاسو ذکر کړي نبی علیه السلام راستون شو له غزوې نه، ویل چې له جهاد اصغره راغلو نو اوس جهاد اکبر پیل شو. اکبر کوم جهاد دی؟ ما
د عبدالرحمن به شعر یو وایي د مردانو کار د نفس سره جنګ وي بله نه زنان غوندې له نقشه و ننګې نه اکبر جهاد چې دی هغه د خپل نفس سره جهاد دی بله ځکه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي المجاهد من جاهد نفسه مجاهد حقیقي هغه دی چې هغه د خپل نفس سره جهاد وکړي مهاجر حقیقي هغه څوک دی چې د خپل ګناهونو نه هجرت وکړي بله اوس مجاهد دا جهاد اکبر ځکه ورته وایي چې آن په آن لمحه په لمحه لحظه په لحظه دا نفس چې دی دا د شیطان معاون دی ګوره بله په روژه کې ګوره شیطان تړلی حدیث کې راځي چې خداوند متعال دا سرکش شیطانان ټول وتړي په زنځیرونو باندې په ملکوت امر کې وتړي لیکن داس معاون همغسې پاتې دا ځوان ایلی دا ایلی نو دا ځوان چې دی چې دا ایلی نو دا نفس چې دی دا تعالی په سرکشۍ امر کوي دا تعالی په شراب څښلو امر کوي دا تعالی په زنا امر کوي دا تعالی په لواطت امر کوي دا تعالی په رشوت امر کوي بله چې ماړه پیسې دي خو کار تنخواه دي دا خو نه بس کېږي راځه نوره تنخواه واله جهاد خو دې وکړه چوکۍ خو دې ونیوله چوکۍ دې لاسته راغله بله لیکن اوس څه دی اوس یو کور جوړ کړه زه هم چې د پخوانو خلکو کورونه جوړ کړي ته هغه تا نه پاتې کېږي ته باید دې ته متوجه شي مولوي صاحب عالم صاحب پیر صاحب فقیر صاحب چې دا ټول مخلوق نه دا دنیا پاتې ده بله وایي د هر چا به پیغمبر سره وډېره کوي قدر یا وقار د دې دنیا روښنۍ د په هغې زړونو حرامه بله چې پې پروت دی ګرد غبار د دې دنیا نو هغه خلکو نه چې پاتې شوه چې هغې دعوه کوله چې موږ به د قیامته پورې دا بادشاهي کوو ولاړه تلې بله زموږ په ژوند کې زما په ژوند کې چې دا زما کوم ژوند دی 12 بادشاهیانې بدله شي څو 12 نو ته به هم همیشه په دې بادشاهي ناست دي نو دا جهاد دی وکړه قرباني دې ورکړه اوس نفس سره جهاد وکړه نفس سره جهاد دا دی چې ناروا کار پرېږده خیانت پرېږده رشوت پرېږده دا ټول کارونه پرېږده بله او د الله په دین باندې عمل وکړه او د ملت سره ښه اخلاق وکړه صحیح ده د ملت سره څومره چې نرمي کولی شي ملت سره نرمي وکړه بله جناب سیر صاحب وایي دا د لمر او د باد سره مقابله راغله یو مسافر یې په نښه کړه ویل دا مسافر چې د دې نه به جامې وباسو بله لمر او باد سره دې منځ کې مقابله راغله چې دا مسافر چې په لار روان دی دې نه به جامې څنګه وباسو نو باد ته ویل زه ته جامې وباسه ځکه ته تیز یې که نه بله نو دا باد چې راول سي مهربانه یو دم پې باد راغی چې باد پې راغی نو هغه سړی څه خو جامې اغوستې وي که فکر دی چې مونږ تاسو باندې باد ډېر شي د خپلې جامې ځان نه ښه راتاوي هغه مسافر چې څادر هم سره کلک او جامې هم ټولې ځان نه کلک راتاوي کړي چې دا باد یې رانه ویلی شي خو باد چې په دې کې کامیاب نه شو باران یې کومک وغوښته باران شروع شو باران نه چې کومک وغوښته خو مسافر خو بیا لا جامې ځان پسې کلکوي باران دی باران شو باران زور ونه رسېد چې د دې مسافر نه جامې وباسي بالاخره دا چې دې حد ته ورسېده چې ګلی نه یې کومک وغوښته واوره نه یې کومک وغوښته خو دا څومره سخت شی نه چې و چې زور لري زور هغې نه کومک وغوښته هغه څومره چې دوی زیاتېدل ګلی او واورې او دا شیونه زیاتېدل مسافر به لا ځان راتاوه والله چې څومره به دوی زور کو هغه به ځان راتاوه بالاخره دې حد ته ورسېده جناب سیرت صاحب چې مسافر په دې قادر نشو نه باد نه باران نه واوره نه ګلی چې مسافر نه جامې وباسي نو لمر ته یې ویل چې اوس ستا نوبت دی لمر په ډېره مینه په ډېره نرمۍ په ډېر شفقت یو د مسافر ته متوجه شو او ښایسته هوا یې ورته ګرمه کړه چې ګرمه یې کړه نو مسافر خو ګرمېږي په رو په رو باندې څادر وچ شو نو څادر یې لرې کړه څادر یې لرې کړه چې یو ساعت تېر شو واسکټ یې ویست چې یو ساعت تېر شو که نه یخني شوې وه او نور پرې راوخته نو کمیس یې ویست خو به هر حال اخ یو دې خو یې ولید چې څوک خو نشته ځان نه جامې ویستې کله هر لمر په یو ګډ کېناست نو دا نرمۍ باندې لمر چې دی وایي په دې هوا باندې غالبه شو ځکه چې هلته هغې تیزي کوله دې وجه نه پیغمبر علیه السلام مبارک چې دی همیشه دې امت ته به یې دعا کوله اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون
او بیا د افغانان داسې قوم دی چې دا په لاس کش کړي لاس پې کش کړه چې سخت دشمن دی ستا دوست دی بله او نرمي دې ورسره وکړه به ټول ستا دی بله او که تکلیف دې ورله پېښ کړه که نه یوه څپېړه چې دې دا دې په زړه کې اچولي لس څپېړې دې قسم چې ووهه وایي دومره مې ووهه چې څومره ځان باندې پېرزوي نو اصلي داسې دی چې مهمه دا ده چې موږ الحمدلله جهاد ګټلی قربانۍ مو ورکړي اوس به د خیره سره نفس سره جهاد کوو خو شیخ صاحب دغه نفس سره سنګرونو کې خو بیا هم کېږي یو کال دوه کاله لس کاله هر څومره چې وي تر څو چې فتح راځي خو نفس خو سنګر کې مو ورسره دی او په کور کې مو ورسره دی په بازار کې په وظیفه کې په هر ځای کې نفس دی او هر لحظه د دې سره جهاد پکار دی ځکه ملګری دی نفس اوس راځو دې ته په نورو جهاد د سنګر په جهاد کې مسلمان او مجاهد برلاسه کېږي په دغه نفس کې بعضې وخت کې مسلمان پاتې راځي مشکلاتو سره مخ کېږي په نفس نه بریالی کېږي بلکې نفس په ده بریالی کېږي کومې لارې موږ ته شریعت ښودلي کومې لارې ستر لارښود نبي علیه السلام موږ ته ښودلي دي تر څو زموږ نفسونه کنټرول شي او جامعه هم کنټرول شي او ورسره زموږ هغه آخرت هم الله سم کړي ګوره سیرت صاحب مبارک په سنګر کې خو مجاهد سره چې دی سنګري ټوپکي هر شی ورسره وي خو اسباب برابر نه وي څو چې فتح نه راغلي اسباب برابر نه وي اسباب وروسته د فتح نه برابر شي نو دا موږ له چې پیغمبر علیه السلام مبارک کوم فرمودات کړي دي چې دا کوئ دا کوئ دا کوئ دا په هغې باندې عمل وکړو او د خپلو مشرانو خبره د خپلو مشرانو علماو خبره هغه ومنو نو هېڅ مشکل به پیدا نه شي متوجه اصلي چې دی موږ چې کامیابېږو د خداوند متعال چې کومه فرموده ده دا په ځان عملي کړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه فرموده ده دا په ځان عملي کړو او ورپسې د خپلو عمراو او عمرا زموږ چې علما دي الحمدلله د هغې خبره په ځان باندې عملي کړو بس دې دا واحد علاج دی ځکه هغه خبره موږ ته کوي چې رسول الله موږ ته کړي که نه چې خیانت مه کوه رشوت مه اخله شراب مه څښه زنا مه کوه غلا مه کوه په خپله جهاد شو همداسې ده دا د هغه اعمال دي چې موږ یې وکړو او په نفس باندې پرې کامیاب شو یو خو شیخ صاحب زموږ او ستاسو خپرونې په داخل د هیواد کې زموږ ورونه خویندې ګوري یو له هیواده بهر هیوادونو کې زموږ خپرونه ډېری لیدونکي لرو دلته خو د جهادونو وطن دی زموږ ګران هیواد افغانستان او دې ملت پکې بار بار دغه امتحان ورکړی او الحمدلله پکې کامیاب شوي دي هغه ورونه خویندې چې له هیواده بهر اوسېږي لاسرسی نه لري سنګرونو ته خو جهاد اکبر ته لوی جهاد ته لاسرسی لري چې هغه د نفس سره جهاد دی هغوی څنګه کولی شي ځکه هلته د امیر اطاعت امیر لا نشته نو بس هر سړی د خپل کور مشر دی او حتی په ډېری ځایونو کې خو به کورنۍ مشکلې هر سړی د خپل ځان مشر دی څنګه کولی شي چې خپل نفسونه کنټرول کړي تر څو هغه هم په مجاهدینو کې حساب شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته بله امیر دې نشته ستا په خپل کور کې خپل امیر لري الله وایي کلکم راع هر یو تاسو نه یو شپون دی او د هر شپون نه به د خپل رمې پوښتنه کېږي د هر د سړي نه به د خپلې ښځې پوښتنه کېږي د مور او پلار نه به د اولاد پوښتنه کېږي چې اولاد یې څنګه تربیه کړې ته که په خارج کې مې په هر هیواد کې په امریکا کې لندن کې جرمني کې په جاپان کې په هر ځای کې ځې او ته خو مسلمان یې که نه نو ته به خپلو بچیانو نه اسلام به ورته ښیې دین به ورته ښیې دا به ورته ښیې چې راځه بچیا دا تلیفون کې نن دا برنامه د سیرت صاحب او د دې مجاهدینو د علماو دا برنامه وګوره چې هغې نه ته ښه زده کړه وکړې او که ته هلته یې او زوی ته یې د فحاشي شی نه واغست د عاشي شی نه واغست همدا زوی به سبا په تا باندې غمي همدا اولاد به په تا باندې بېغمي یقین وکړه بیا به ستا خبره نه مني چې دا غټ شي بیا ستا خبره نه مني او که ته د دیني لارښوونې ورته دا د برنامې ورته واورې که نه دا ورته تلیفون کې واچوې چې راسه بچې دا وګوره دا زموږ ستاسې یو وطن دی افغانستان ورته وایي هلته پکې مسلمانان دي که نه او هلته دا خبرې پکې کېږي دا خبرو له غوږ کېده نو هلته جهاد دا دی چې من جهد نفسه فی طاعت الله
چې جهاد د نفس سره په طاعت د الله کې وکړي. راځه چې مانځه ته لاړ شو، جماعت ته یو ځای کې که نه داسې نه دی چې د اسلام دین چې د الحمدلله هر ځای کې مسلمانان شته، بله په هر هېواد کې مسلمانان شته. اوس هندوستان کې تقریبا 2.5 میلیونه مسلمانان دي که نه، بله نو هغه خو د اسلام نه دي اوښتي، نه هماغه اسلام باندې روان دي. لکه اوس هلته زموږ ستاسې ډېر لوی اشخاص پراته دي هندوستان کې. شیخ احمد سرهندي رحمه الله د کابل نه تللی، بله خواجه معین الدین چشتي صاحب رحمه الله 90 لکه هندوان مسلمانان کړي، هلته یې مسلمانان کړي. بله دا چې نن د اسلام ډیوي په د کفري هېوادونو کې بلیږي، دا خو د اسلام د مسلمانانو برکت دی، بله د علماو برکت دی. نو جناب سیرت صاحب موږ او تاسې خو الحمدلله په هر هېواد کې غټ غټ خلک لرو، خو زموږ او ستاسې په وطن کې د علماو قدر لکه ډېر نشته. دا زه کله ملګرو ته وایم دا علما ولې د وطن نه تلي، دې خلکو سره قدر نشته. متوجه؟ بله درې خلک، درې قسمه خلک د علماو د خیر نه محرومي. بله درې قسمه خلک. اوس دا زما سبانامه په ټول جهان اوري، اوله خوشحالېږي بله چې شکر الحمدلله چې اسلامي برنامه ډېر په شوق یې ګوري شیخ صاحب. لیکن درې قسمه خلک هغه د څه نه محرومي؟ د عالم د فیض نه دا محروم پاتې، بله د ولی د فیض نه محروم پاتې. یو خپلوان دا خو ماړه موږ سره مال پو موږ سره لیږي پولي، دا اوس موږ ته تبلیغ کوي، دا اوس موږ ته بیان کوي، دا خلک محروم پاتې شو. بله خپلوان د عالم د فیض نه محروم شو، بس مقابله کوي پنۍ لورېږي. اسلام د پیغمبر سره مقابله خپلو کاکاګانو نه کوي، خپل کور یې پیل خپل کور یې پیل دا خپلوان چې دوی دغه پیغمبر د فیض نه محروم شو ډېر اکثره، او چې خدای پرې رحم کړي هغه کې داخل شو. بله یعنې ډېر کم خلک شي چې د عالم د فیض نه فیضیاب شي. یو چې د کلي خلک، د کلي خلک خو همیشه تا سره ګوري که نه، هغه ته اهمیت نه درکوي. او چې بل ځای ته لاړ شي خلک وایي پلانکي صاحب پلانکي مولوي صاحب راغی، پلانکي شیخ صاحب راغی، پلانکي خلیفه صاحب راغی، پوه نه شي هغه ستا عزت کې قدر نه کوي، خو د کلي خلک ستا عزت نه کوي، پوه نه شي. دا هم د عالم د فیض نه محروم پاتې شو. یو خپله ښځه نه ده، د هغې ته سره 24 ساعت عمر دی که نه، که ته څومره لوی ولی شي او که څومره لوی عالم شي، پوه نه شي هغه هغه نه مني. خو یو ولي و د کرامت د په خپل کور باندې تېر شو، په هوا تېر شو، ښځه ورسره ورانه وه. نو په هوا چې تېر شو نو کور ته چې راغی ښځې ورته وویل چې ته هم ځان ته ولي وې، بزرګ وې، بزرګ خو چې نن کور په هوا تېر شو، او وایي چې هغه زه ومه که نه، ولي ورته زه ومه، او په کرامت باندې زه په هوا روان شو. دا مسله ده چې په کرامت باندې جوګیان هم تللی شي، دا کرامت په دغې په کرامت نه په استدراج باندې جوګي هم تللی شي، او ولیان هم په کرامت تللی شي، په اول تللی شي. دا تفسیر مسله ده د زموږ د عقایدو. لیکن دومره فرق دی چې هغه څوک چې د الله پاک په او د پیغمبر په شریعت برابر هغې ته کرامت وي. ولی الله څوک چې خبیث د الله او پیغمبر په لار برابر نه وي هغې ته بیا استدراج وي. نو ښځې ته یې وایي چې زه وم هغه چې ښه دا ځکه یې دا یو وخت په ځان پسې کاکا کوله ما ویل دا هم دی که نه جناب سیرت صاحب نه مني. د جهاد نه دا خلک چې دی د هغې نه محروم پاتې دي، د علماو د فیض نه محروم پاتې دي. دې وجه نه که فکر دي زمونږ او ستاسې علما امام ابو حنیفه رحمه الله چې په بغداد کې په ګوفه کې پروت دی زمونږ افتخار دی، لیکن هلته تللی د دې خلکو ترلاسه تللی. متوجه؟ دا ناشکره خلک دي، موږ کې دا ناشکري ډېره ده. زمونږ او ستاسې ګوره مجدد الفساني صاحب په هندوستان کې پروت دی، د دې مشایخو حضرتانو صاحبانو مشر دی، او زمونږ په نقشبندۍ کې زمونږ مرشد دی، او ډېر په سنت طریقه برابر و. مجدد الفساني شیخ احمد سرهندي رحمه الله په هندوستان کې پروت دی که نه، د علم علومو پرې ختمه وه. خواجه معین الدین چشتي صاحب درته یاد کړي چې هغه په هندوستان کې پروت دی. دارنګې لوی خلک چې وګورې زمونږ او ستاسې اوس مولانا روم صاحب بشنوازنه چون حکایت میکند و جدای ها شکایت میکند، اگوره ترکیه کې پروت دی که نه، هلته دی. دا علي حجوري صاحب چې دی دا پاکستان خلکو دا گنج بخش صاحب وایي، لاهور کې دی. گنج بخشی فیض عالم مظهر نوری خدا، دا شی د خواجه معین الدین چشتي صاحب دی.
چې دلته چلويست ته څلوېښت ورځې دا دومره لوی سړی تېر شوی او بیا دې ځل لاړه هندوستان ته نو الله پاک دومره استعداد پکې پیدا کړ دومره قوت الله ورکړه چې الله پاک 90 لکه هندوان د هغه په لاس مسلمانان کړل نو هغه دا شعر بیا ولیکه که نه چې گنج بخش فیض عالم مظهر نوری خدا ناقصان را پیر کامل کاملان را رهنما اوس هغه خلک دومره عزت کوي احترام کوي د قبر عزت کوي که نه بعضې وخت د ډېرې بې احترامۍ د شرک ته نه وشي نعوذ بالله منها که نه نو دا پیر بابا چې ورته وي دا ترمذي علي ترمذي متوجه نو زمونږ او ستاسې د افتخارات چې دي د جهان کې چې خواري دي زمونږ او ستاسې یو غټ لوی افتخار که نه چې هغه تفاسیر لیکلي دي او احادیث مبارکه باندې شرح لیکلي دي ملالي قاري صاحب دی د هرات دی لیکن پروت دی په چا کې جنت المعلا کې دفن دی د بلخ شریف ابراهیم ترې مملکت د بلخ قربان ک چې ولې د جمال د جانان پټ هغه هلته په جنت المعلا کې دفن دی ان دا ټول دا اوس ولې پرېښې زمونږ د خلک د علماو په قدر نه کوي د دین په قدر نه کوي پوه شي وایي خدای دا اسلام راولي او دا اسلام دی خو چې اسلام راشي بیا اسلام نه دی بیت تنګ شي بیت تنګ شي بیا نه مني واده کا علت څه دی جهاد اکبر نه دی کړی شي جهاد اکبر نه دی کړی هغه خلک چې په خارج کې اوسېږي هغو ته موږ توصیه دا ده چې تاسې خپلو بچیانو خپلو اولادونو ته دیني برنامې پیش کړئ دیني کتابونه ورته پیش کړئ جماعت ته عادت کړئ علماو سره مینه پیدا کړئ که نه نو خپله خداوند متعال هغو ته ورو پرو باندې خلک د جهاد اکبر ته توفیق ورکړئ او خاوند دې ښځه خپله د بد کار نه منې کړي صحیح ده په خپله دې منې شي نو ځکه چې پیغمبر د خدای وایي چې الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو تاسو نه شپون دی اول یو د خپل رمې ذمهوار دی د نبي صلی الله خپله انشاءالله جهاد اکبر هلته هم جاري کېږي شیخ صاحب را به شو شهید ته ځکه چې جهاد اصغر دی او جهاد اکبر دی شهید ته ورځو حتما خو دوی خو وفات کېږي هغه که په سنګر کې وي او که په کور کې وي او موږ وویل چې جهاد اکبر او اصغر دی شهید بیا څوک دی او شهید هم د جهاد غوندې ډولونه لري که نه جناب سیرت صاحب د شهید باره کې رب العالمین فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون هغه څوک الله وایي چې ما په لار کې مړه شي که نه هغې ته شهیدان شي هغې ته مړ مه وایه هغه څوک چې زما په لار کې په جهاد کې قرباني ورکړي خپل ځان قربان کړي خپل مال قربان کړي نو هغه ته مړ مه وایه بل احیاء بلکې ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو د هغوی په ژوند باندې نه پوهېږئ او بل آیات کې الله فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون په هغه چا به د مړ ګمان هم نه کوي چې هغه د خدای په لار کې شهید شوی بلکې ژوندي دي په نزد د پروردګار باندې هغه ته څه ورکول کېږي رزق ورکوي او دوی خوشحاله دي په هغه ژوند باندې چې خداوند متعال دوی ته ورکړی دی که نه چې د خیر سره دا ژوند باندې زیری ورکوي د خدای کتاب بیا د خدای پیغمبر په خوله باندې موږ ته دا کیسه وړاندې کوي چې کسان چې وفات شوي دي که نه هغه وایي کش کې د خلکو له زیری وکړي چې د خدای پاک په لار کې دا شهادت دومره ثواب لري چې موږ کومې نعمتونه کې راځي تاسو نعمتونو ته راشئ که نه یستبشرونه زیری ورکوي چاته هغه کسان دوی سره یو ځای شوي نه دي چې دا بهترینه لار ده دې وجې نه قرآن عظیم شان کې الله فرمایي فالذین هاجروا هغه کسان چې هجرت یې کړی واخرجوا من دیارهم او د خپلو کورونو نه ایستل شوي واوذوا فی سبیلي زما په لار کې ضرر ورته تکلیف ورته رسېدلی وقاتلوا وقتلوا هغوی جهاد کړی بیا شهیدان شوي دي لأکفرن عنهم سیئاتهم هله وایي ګناهونه به یې ټول ورته وبخم ولأدخلنهم جنة تجري من تحت الانهار او زه به دوی داخل کړم هغه باغونو ته چې لاندې د هغو د بنګلو نه او د هغو د ونو نه ویلې روانې دي او ثواب من عند الله دا اجر هر څوک وي الله وایي دا ثواب زه ورکوم د خپل طرف نه ورکوم والله عنده حسن الثواب الله وایي ما سره ډېر دې نه ښه ثوابونه شته دا خو ورکوم هلته بیا قیامت کې الله خپل دیدار ورکوي څه ورکوي دیدار او قرآن کریم کې الله فرمایي والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم
هغه څوک چې د الله پاک په لار کې شهیدان شوي دي هېڅ د هغوی اعمال وایي زه نه بربادوم بله د هغو اعمال نه بربادوم او سيهديهم ويصلح بالهم هغوی ته زه لارې ښیم نیکې لارې ورته ښیم او د هغوی حالت ښه کوم او ويدخلهم الجنة عرفها لهم جنت ته داخلون چېرته ښایسته ښایسته کمرې مو تېرې کړي دي که نه اول پرشته حضرت سمره بن جندب رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام فرمایل رأیت اللیلة رجلان وی د شپې مې دوه کسان ولیدل بله دواړه ما ته راله فصعدا بي الشجرة وی یو غټه ونه دی وخېجولم رسول الله مبارک وایي د دوه نفرو ونه ته وخېجولم چې وخېجولم نو دې ونه کې داخل کړه هلته په دې ونه کې ناشنا کور دی بله چې عظیم الشانه ونه وي هلته په ونه کې ناشنا کور دی وي ناشنا هي احسن و افضل دومره ښایسته او بهترین کور دی چې هغسې ما نه لیدلی لم اره قط رسول الله احسن منها د دې نه مې ښایسته کور نه ولیدلی بله دا ما ناشنا کیسه ده نو ما ته دوی دواړو خلکو ویل دواړو کسانو چې اما هذه فدار الشهداء رواه البخاري دا چې ته پکې اوس مې ورته راوستي او تا ولیده چې دې نه ښایسته کور نشته دې نه بهتره او افضله کور نشته دا د شهیدانو کور څومره فضیلت والا دی دارنګې حضرت جابر سے فرمایي چې پیغمبر علیه السلام یو سړی پیغمبر علیه السلام ته راغی ویل د خدای پیغمبره یا رسول الله د خدای پیغمبره ای الجهاد افضل کم جهاد بهتر دی قال ان یغقر جوادک ویحرق دمک رواه ابن حبان هغه جهاد بهتر دی چې ستا کره اس پکې منزل لاړ شي او ستا علم توی شي یعنې شهید شي یو خو همدغه جهاد شو جناب شیخ صاحب بله صاحب چې څوک توره واخلي میدان جنگ ته لاړ شي د الله د رضا دپاره هلته ووژل شي شهید دی قرآن یې ورته وایي پیغمبر علیه السلام ورته وایي راځو آیا په خپل کور کې هم څوک شهیدېدلی شي آیا په خپل کلي کې هم څوک شهیدېدلی شي او چا د جهاد غوښتنه ده جهاد زمینه نه ده مساعي ده نو دې دپاره هم د شهادت چانسونه شته زمونږ او ستاسې داسې پیغمبر دی او داسې ښایسته امت دی بله چې فقط دا نه د صفا کار دی جوړ دی جناب سیرت سے پیغمبر علیہ السلام فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وی که څوک په رښتیا باندې د الله نه په صدق باندې شهادت سوال وکړي چې خدای ماله شهادت راکړي بله د شهادت مرګ راکړي شهید مې کړي نو وی دا به الله پاک د شهداو مرتبې ته ورسي اگر که د خپله بستره کې وفات شي که خپله بستره کې وفات شي شهید دی بله ځکه نیت صفا دی نیت دا ده چې زه شهید شم دې وجې نه حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي وی هر هغه څوک چې په شواروز کې څلېرویشت کرتې مرګ یادوي څو کرتې څلېرویشت وی دا به د قیامت په ورځ باندې د احد د شهیدانو سره یو ځای راپاڅي سبحان الله او اسانه کلمه ده ما ورته به دې خلکو ته ویل چې خلک زده کړي وی بله موږ ته شاه منصور بابا ښودلی وه بسم الله الرحمن الرحیم اللهم بارک لی فی الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت دا کلمه دی یویش کرتی یا سلیریش کرتی د مسار مانځه پسې وای قضا کوي دی نه وای دا به د قیامت پر دا انسان چې دا کلمه سلیریش کرتی یویش کرتی وای قیامت کې به دا د شهدا او د حضور یو ځای پاسي سبحان الله نو په صرف وای خدای مال مرګ کې برکت واچي د مرګ نرسته په حوالو کې ماته برکت واچي نو شهید چې دی جناب سیرت صاحب ډېر فضیلت لري هر څه نه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایل الا اخبرکم عن الاجود تاسو په ټولو کې خبر نه کوم چې ټولو کې سخي څوک دی سخي ذات څوک دی بله نو بیا ویل چې الله الاجود په ټولو کې سخي ذات چې دی الله پاک دی بله بیا وی وانا اجود ولد آدم زه به د اولاد د آدم علیه السلام کې زه سخیم اولاد د آدم علیه السلام کې زه سخیم واجودهم من بعد رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة واحدة دمان رسل بأغ عالم دير سخي ده چې علم الزكي علم الزكي او بيخول کی بله و دا ما ته چې دا علم خوره خدا دا علم خوره ولي کنه بله دا وی دیر سخی دا د من رسته پیغمبر علیه السلام فرمایي واجودهم من بعد رجل علم علما زمان رسته سخی
هغه انسان د چې علم یې زده کړي ونشر علمه د علم بیا خور کړي ځان سره ونه ساتي خلکو ته یې وښیي یبعث یوم القیامت وایي دا انسان په قیامت کې راپورته شي امة واحده یو امت واحده به داسې لکه یو امت چې راپورته کېږي دومره قدرمن به دومره عزتمن به او بل ورجل جاد بنفسه لله عز وجل بل هغه شهید دی چې خپل ځان د الله دپاره قربان کړي دا دې پسې ډېر څه ښه دی حتی یقتل تر دې چې وجدی شي شهید شي نو جناب سیرت صاحب د شهادت ډېرې غټې مرتبې دي شیخ صاحب دا چې د شهادت او د شهید ډېر فضیلت لري او فضایل مو ذکر کړل شهید ته ټول ګناهونه معاف کېږي که نه څومره ښایسته پوښتنه دې وکړه دا پوښتنه صحابي پیغمبر علیه السلام نه وکړه چې د خدای پیغمبره دا دغه چې دی دا شهید چې دی دې له ټول ګناهونه معاف کېږي نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه نبي علیه السلام ورته ویلي و سړی چې روان شو ورته ویل بېرته دلته راوګرځېده وایي الا الدین مګر پردی حق ول نه معاف کېږي قرض چې ورته وایي دا پردی حق چې دی الله شهید ته نه معاف کوي ځکه حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت کوي شي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یغفر للشهید کل ذنب شهید ته هره ګناه معاف کېږي الا الدین مګر قرض ورته نه معاف کېږي ځکه قرض چې دی دا د بل چا حق دی دا د مسلمان حق دی نو ته باید مسلمان حق مسلمان ته وسپاري بعض ډېرې خلک زموږ ستاسې په هېواد کې دي چا نه قرض اخیستی جناب سیرت صاحب بیا نه ورکوي هغه خلک حکومت ته مریضي کوي دا پیسې حکومت کې د غریب ختم شي که نه ځکه حکومت وایي څه شي رد روان کړی که نه لیکن دا پیسې څه شي هغه پیسې هم ختم شي لیکن هغه قرض به پوره نه شي انس رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوي دی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل یو قیامت کې بعد یو جنتي الله راولي چې راشه ورته وایي الله به ورته وایي چې د آدم زویه څنګه دی دا ځای مې چې درکړی جنت کې ښه دی دا وایي چې خدای پاکه ډېر ښایسته ځای دی بهترین ځای دی راکړی جنت دی که نه نو الله وایي سوال کوه نور څه غواړه نور که څه غواړې غواړه هغه وایي خدای زه به څه وغواړم چې کوم نعمتونه تا ټول پوره راکړي دي که نه لیکن نور مشکل ماته نشته لیکن یو مشکل لرم یو سوال لرم هغه سوال دا دی ان تردني الى الدنیا چې ما ته دنیا ته بیرته واپس کړي دنیا ته مې ویسي فاقتل فی سبیلک 10 مرات ستا په لار کې 10 وارې ووژل شم نو چې وژلي دي په تیغ ستا د چشمانو سر حلقه دي د جمله و شهیدانو او ستا د دند سر پرې کړی دی دلبره ژوندي نه مومي جنت بې مردګانو نو دا به دا ارزو به غواړي نور څه ارزو نه لري جنتیان لیکن دا به ارزو کي چې زه الله پاک دنیا ته ما ویسه چې 10 وارې ستا په لار کې شهید شمه څه دپاره لما یرا من فضل الشهادة رواه النسائي والحاکم د شهدا او فضیلت چې وګوري د شهدا نه چې هغه له خدای کوم فضیلت ورکړي دا جنتي هغه وګوري وایي خدای ما جنت ته بیرته ویسه چې 10 وارې شهید شم د خدای پیغمبر غونې شخصیت هغه دا ارزو کوي وایي کاش کې زه دنیا له لاړ شم زه د الله په لار کې شهید شم نه بې ژوندی شم بې شهید شم بې ژوندی شم بې شهید شم یعنې رسول الله مبارک غونې شخصیت هغه دا سوال کوي د الله نه شهادت سوال کوي متوجه حضرت براء ابن عازب سے فرمائی چی اتى النبي صلی الله علیه وسلم رجل مقنع بالحديد یو سره پیغمبر علیه السلام تراغه او ټول په اوسپنو کې پټ دي په خو به خلکو د اوسپنو زغری اغوستي اوسپنو کې پټ دي ویل د خدای پیغمبر وقاتل او اسلم اول جهاد وکم که اسلام لر کافر دي سره کافر کله مسلمان شوی نه دی مسلمان شوی نه خو اوسپنو کې ځان پټ کړي نبی علیہ السلام ورته چې اسلم ثم قاتل اول مسلمان شه بیا پس هغه نه جنگ کوه جهاد کوه نو هغې سړي سمدستي اسلام راوړه او بیا جهاد شروع نو فقتله شهید شو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا رواه البخاری
لږ عمل یې وکړه ډېر اجر الله ورکړه. جناب سیرت صاحب ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و رأیت جعفر ابن ابي طالب ملکا یطیر فی الجنة. جعفر ابن ابي طالب صلی الله علیه وسلم برک ترم بله نو هغې وایي چې ما ولید جعفر ابن ابي طالب صاحب خو شهید شو که نه شهید شو وایي دا یو فرشتې غوندې په اسمان کې روان په جنت کې روان جنت کې وایي لکه فرشته چې ګرځي که نه داسې روان او ذا جناحین دوه وزر یې لرلي بله یطیر بهما حیث شاء وایي چاته به چې خوښه و عمل ته به ته که نه یعنې شهیدان دومره مرتبې لري. یو حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام وایي چې زه کله چې د خپل قبر مبارک نه راپاڅېږم اول قبر د ځمکې په سر باندې د قیامت په ورځ باندې قبر د رسول الله چې هغه سري شي دا پیغمبر د خدای پاک څنګه راپورته شي. نو جبریل علیه السلام ته وایي چې زما امت چېرته دی؟ وایي چې راپاڅېږم نو زه به یو موسی علیه السلام وګورم چې ما نه مخکې پخوت شوی نه پوهېږم چې دغه بېهودي چې ده ته نه ده پېښه شوې کیدای شي هغه کویتور کې چې کوم ځای کې به وشته شوی که نه بله وخر موسی صاعقه چې دا د هغې په یو وس کې ده نور الله ته معلومات دي. بله یو به شهیدان وګورم چې ما نه مخکې به راپورته شوي او دوی به د عرش نه توافونه کوي. الله اکبر. یعنې داسې مرتبه شي الله پاک شهید ته ورکړي بل چا ته نه دی ورکړی. او پیغمبر علیه السلام وایي شهید چې شهید کېږي دومره درد نه منده کوي. دا شهادت نه دی بعضې خلکو دا ډېر سخت شی دی ډېر اسان وایي دومره لکه میږی نه میږی لکه میږي چې څوک چا باندې خوله ولګي دومره درد د قتل نه محسوسوي. بله او د مثلا کدن سختۍ دي ډېرې چې انسان باندې دا حدیث کې راځي وایي لکه په هغه اغزیداره ونه باندې چې لمسې واشي لمسې خو ډېر سخت دي که نه چې کلک لکه اغزي او د میخونو غوندې اغزي د کیکر اغزي او د لمسې پې واشي او بېرته داسې کش کړي که نه وړی ده که نه ډېره کلکه وړی خو سخته دی هغه ته نه وځي یعنې دومره ځنکدن د اساس نه سخته وځي خو لیکن شهید چې دومره درد د شهادت په وخت کې نه محسوسوي لکه یو میږی چې تا وچیچي نبي صلی الله علیه وسلم دغه دومره غټې مرتبې دي. بله انس یې فرمایي چې ام ربیع بنت برا چې دا مور د حارثه بن سراقه ده پیغمبر علیه السلام سره راغله. بله نبی علیه السلام ته وفرمیل د خدای پیغمبره الا تحدثني عن حارثه دا حارثه خبره خو ما ته وکړه که نه د هغې حارثه زو شهید شوی د خدای په لار کې د هغې ما ته د هغې بیان وکړه چې په کوم حالت وکانه قتل یوم بدرن هغه د بدر په جنګ کې شهید شوی چې د هغې حالت څه دي ځکه خود خدای پیغمبر تعالی وحي کېږي ټول احوال ته الله معلوموي که نه. نو نبی علیه السلام اویل فإن کان فی الجنة صبرت که جنت کې صبر کومه او که ان کان غیر ذلک وإن کان غیر ذلک که غیر نه په غیر یعنې خدای نه خاصه دوزخ ته تللی دوزخي نو اجتهدت علیه بالبکا ډېره به پرې وژاړم که نه. فقال یا ام حارثه انها جنان فی الجنه هغه په جنت کې یو میوه ده. بله په جنت کې لکه جنت میوه چې دي جنت کې دی جنت کې وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى رواه البخاري. ستا زوی چې دی خداوند متعال هغه ته جنت فردوس ورکړی. سبحان دا معلومه شوه چې شهداو دپاره چې دی شهداو دپاره ځای کوم ځای دی جنت الفردوس دی ډېره مننه اعلی مقام دی. ډېره مننه شیخ صاحب راځو دا چې د شهید او د مجاهد فضایل ډېر دي راځو دې ته چې اوس د ذوالحجې میاشت ده هغه څوک چې لاسرسی نه لري یا زمینه نه ده مساعده په دې شپو کې داسې کوم اعمال ترسره کړي چې همدغه فضایل چې تاسو ذکر کړه هغه هم د یو مجاهد په شکل د یو مجاهد په جامه کې دغه فضایل لاس ته راوړي. صحیح ده چې جهاد به نه وي زمینه به هغې ته نه وي مساعده داسې نور کوم اعمال هم شته؟ جناب سیرت صاحب دا د ذوالحجې د ورځې اعمال چې دي دا د 10 ورځو خو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې یوه ورځ
د ذوالحجې نه بله. سړی روژه شي او نو دا داسې ثواب لري لکه یو کال چې روژه ونیسي سبحان الله. او هره شپه یې د قدر شپه ده هره شپه د چا شپه ده د قدر د قدر شپه ده نو د قدر په شپه کې یو من په یو شپه په څو دی هلته په قدر کې چې عبادتو کې څو شپه په څو میاشتو دی زرو په زر میاشتو دی زر میاشت څو کاله کېږي تقریبا څو اتیا راځي څو څلور اتیا پاسه راځي که نه نو دا اعمال چې سړی د خدای پاک په جهاد کې کوي دغه ورځې دي که نه همدې کې د طاعت او عبادت وکړي بله یو سړی خو حج ته تللی دی حج ته چې تللی دی د هغې هلته خپل ګناهونه معاف کېږي بله ځکه یو حدیث کې راځي وایي یو حاجي د قیامت کې د شهید د قیامت کې د اویا کسانو هغه کسانو شفاعت کوي چې د ده د خپلې کورنۍ او د دوزخ ور پرې لازمي لیکن یو حاجي چې حج قبول شي بله هغه وایي د 400 کسانو د خپلې کورنۍ د 400 کسانو شفاعت کولی شي یعنی د حاجي مقام ته لوړ شو لوړ شو خو حج مبرور شي چې حج مبرور وي چې قبول وي حج چې قبول نه وي نو ما ته وایي چې د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته ولې خر بجې نشي په طواف نه بله نو حاجي چې دی جناب اسلام هلته الله هغې له قرض معاف کوي دلته خو شهید ته ګوره قرض معاف نه شو نه لیکن حاجي ته قرض معاف کېږي سبحان الله. او دا یو حدیث دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د عرفات میدان کې ودرېده الله له سوال وکړ چې خدای زما دا زما غریب امت چې دی ټول جهان ځي او دلته که نه پیسې مصرف کوي ځان تکلیف کوي خپل کور پرېږدي خپل مال پرېږدي خپل اولاد پرېږدي تا ته راځي او دې دښته کې تا ته ودرېږي ټول ګناهونه یې معاف کړه الله ورته وحی وکړه چې ګناهونه یې ټول معاف کوم مګر د بنده حق ورته نه بخم خپل حقونه به ورته وبخم د بنده حق ورته نه بخم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د عرفات نه ګوشو که نه ثم افیدو من حیث افاض الناس نو کله چې مزدلفې ته راغی مشعر الحرام ته اول ته شپه شو شپه چې وکړه چې راپاڅېده نو د غاښونه مبارکې د خوله مبارکه تبسم نه ډکه وه د رسول الله مبارک خوله مبارکه خاندانه ډکه وه رسول الله مبارک هېڅ قهقه خاندان ډکه تبسم یې کړی وی په یو ځل تبسم د سرو لبانو لارې شرې کړې حمد کنعان ته نو جناب سیرت صاحب ابوبکر صاحب عمر صاحب مبارک حاضر دي که نه ورته فرمایي اضحک الله سنک یا رسول الله خداوند متعال ستا د خولو د خندان همیشه ډکه ولري نن ډېر خوشحاله یې نبی علیه السلام ورته فرمیل د عرفات په میدان کې مې رب نه سوال وکړه چې خدای زما امت دلته راشي څو ګناهونه یې معاف کړه وی الله پاک سره وعده وکړه چې ګناهونه یې معاف کوم لیکن د بنده حق ورته نه بخم خو بیا دلته مې شپه وکړه جبریل علیه السلام راغی وی ما ته چې ستا د امت د اختر شپه د لوی اختر شپه په دې مزدلفه کې تېره کړي ټول ګناهونه وله بخم کاکه زما حق یې خوړلی او که د بنده حق یې خوړلی که نه نو بیا محدثین په دې کې دا وایي چې شهید ډېر غټ مقام لري شهید ته الله قرض نه بخي د بنده حق نه بخي نو حاجي ته یې څنګه وبخه بیا د دې په تشریح کې محدثین فرمایي بل حدیث فرمایي چې قیامت کې به الله پاک دغه څوک چې ظالم دی په یو مظلوم یې ظلم کړی یو مظلوم نه حق طلب کړی او د حق د حج چې دی قبول شي په پاک پیسو چې تللی او رزق حلالي پیسې حلالي نه دا په قیامت کې چې الله پاک د دې لپاره الله یو بنګله ښکاره کوي او قصر د حاجي صاحب دی مظلوم یې چې په حاجي صاحب قرض دی چې په حاجي باندې قرض دی وایي هغه خدای پاک هغه دا بنګله راکړه وایي در کوم په یو شرط چې هغه تا باندې چا ظلم چې کړی هغې ته معافي وکړه هغه وایي خدای پاک هغه ما معاف کړی خو دا بنګله راکړه مهمه بنګله وایي الله پاک به د دې حاجي د خوا نه بدله خپله الله ورکړي الله به ورکړي نو به ته اخلاص کړي نو حج ډېر لوی عبادت دی دې وجه رسول الله فرمایي صلی الله علیه چې من حج ولم يفسق ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه څوک چې حج وکړي او فسق ونه کړي هلته کورواله جمعه ونه کړي د ممنوعات د احرام نه ځان وساتي وایي داسې پاک شي لکه په همدې ورځې ته چې د مور نه پیدا شوی ډیره مننه جناب شیخ صاحب دا چې زموږ ستاسو د خپرونې د پای شیبې دي ډیره مننه کور مو ودان الله مو عزتمن کړه شیخ صاحب
الله خوشحاله کړه. د شهید د مرتبې خو بیخي دي انشاءالله راتلونکي کې به بیا قدرمن لیدونکو سره شریکو که خدای کول. الله هم خوشحاله لره. قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ او د شهید مقام و منزلت همدارنګه هغه حاجي صاحب چې د هغه حج د الله په دربار کې قبول وي، د هغه مقام او منزلت او هغه څوک چې له نفس سره جهاد کوي او همدارنګه د هغوی فضایل څه وو هغه تاسو را سره واورو. د الله دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.